وګو ته کولو کې د سبا نه ذهن کې ساتي په مخه دا د پښتنو لپاره ډېر اهمه ده ځکه یو حدیث کې راځي حدیث قدسی دی الله وی چې زه د عمل بدله څنګه ورکوم نیکي په لس ګونه د لسونه کله 200 چندو ته ورسېد هغې نه زیات الا الصوم سوای د روژې نه الله وی د دې اجر زه چاته نه ښیمه دا به زه د قیامت پر ورځ راښکاره نو چې هغه کریم رب وایي چې زه نه ښیم قیامت پر ورځ به راښکاره کوم چې دا به راکم اجر د الله د عبادت دومره خوښ دی آیا مقصد د الله دا دی چې موږ تږي کي وږي م کي د ښځو نه م بند کي هسې موږ ستړي کوي نه لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي دا مقصد دی او ځکه حدیث کې راځي دا د پښتنو لپاره ډېر اهمه ده خبره حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګو ته کولو کې د سبا نه ذهن کې ساتي په مخه الله ته هیڅ ضرورت نشتی چې یو سړي ځان بند کړی دی د خوراک او څښاک نه او ځان یې نه دی بند کړی د ګناهونو نه الله ته ضرورت نشته